السلام علیکم ټولو ګرانو هیوادوالو ته سلامونه. بعد د سلام نه خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ یې. نن سهار مې فیسبوک یوه ویډیو وکتله چې کته پورته کېږي خدای شته د خلکو دا کنځاګانې سپکې سپورې دا شیان مې ولیدل ډېره خفه کړلم. داسې غټه موضوع نه وه. زه ورلډ کپ ته لاړم د خپل د ملي لوبډلې د تشویق لپاره چې ما دوه لوبې د سریلانکا او د بنګلادیش نږدې نه ولیدلې، نو دعاګانې مې کولې په ګراونډ کې مې لوبډله تشویقوله. خو هغې نه پس بیا زه د پاکستان او د هندوستان میچ سوی و چې هغه میچ کې نسیم شاه لکه ډېر مشهور شوی ښه بالینګ یې کړی و. نو بیا زه خپل د فرید ملک لپاره او د سمیع الله شینواري خپل لوبغاړي نږدې نه وګورم هوټل ته ورغلم فرید ملک لیدو لپاره. نو هغه هوټل کې چې ګورو هوټل کې نو نسیم شاه راکوز شو، د ټول ټیمونه یو هوټل کې اوسېدل. نو نسیم شاه چې کله راکوز شولو نو بیا په هغه هوټل کې نو خلک مینوال پرې راغونډ شو، عکسونه یې ورسره باسل. نو بیا زه ناست وم انتظار باندې ما خواته راتاو سه ما سره یو پښتون ایجنټ دی زمونږ د پلیرانو ایجنټ دی یونس خان هم دی، هغه ما سره ناست و. نو هغه نسیم شاه چې موږ سره ما په لور راتاو سولو نو ما ویل داسې نه چې ما ته د یو مینوال په سترګو وګوري یا د بل څه. نو هغه نه مخکې ما ورته ځان معرفي کړو چې زه افتاباله یم افغانستان پلیر. نو هغه ما ته ویله چې پېژنم دی، نو زما یې ډېر عزت قدر یې وکړ. نو بیا راته ویل زه ډوډۍ ته ځم انشاءالله، بیا چې راغلم بیا نږدې نه ګپ لګو. دې نه هیوادوالو د خلکو غټه خبر جوړه کړې وه او خدای شته ډېرې زیات خفه کړلم. چا کنځه، چا یو شی، چا بل شی. دغه شی نه لاس واخلئ، راځئ دغه خپل وطن ته خدمت وکړو. او موږ کورنۍ الحمدلله داسې نه یو چې ځان وطن ته تاوان ورسولی، دم وطن ته ګټه ورړولې الحمدلله او لګیا یو لا. نو بله خبر موضوع دا ده چې موږ په وطن کې خلک صحیح په رسمیت ونه پېژنو. نو هغه بیا د بل ملک لوبغاړی و. په دې خاطر باندې یوه خاطره راته رایاده شوله. زموږ د کرکټ بورډ یو چیرمین و، نو زه ورسره مخې ته ناست وم. وایي ته څوک یې؟ نو ذاتي زه حیران وم، پریشان شوم چې زه ته اوس چې یم فرهان یوسفزی یادوم. بله ورځ شفیق الله شفق ورغلی چې خپله موضوع ورسره شریکه کړي. نو شفیق الله ته یې ویلو چې ته کوم مطبوعاتو کې کار کوې؟ ښه چې موږ په وطن کې د کرکټ بورډ چیرمنان نه پېژنو، نسیم شاه هغه به موږ څه وپېژني. زه 3-4 کاله کېږي پر ټي وي پر دې نه بهر میچ مې نه دی کړی. نو په دې وجه ما ځان ورته معرفي کړو چې زه افتاباله یم. دا کومه موضوع نه ده. نو برای مهرباني د ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې د وطن ته د ښه کېدو کار وکړئ. مه دغسې پوزیټیو خبرې، کومنټونه، کنځه دا شی د هر یو لوبغاړي پسې وکړئ. مننه، خدای پاک هم خوشحال لره. او بس دغه دې لپاره لایف راکړم چې دغه موضوع ته